وی زمونږ یو خپلوان مړ شوی دی او هغه ښځه ترې پاتې شوې ده شاته او خپله خور یې ده مور پلار کې ورسره شریکه ده او ورور یې دی چې هغه صرف پلار کې شریک دی او 3 خویندې چې هغه صرف پلار کې شریک دي نو چا ته به میراث کې برخه میلاویږي او څومره که څنګه چې دی موږ به د هغې داسې هیله که څنګه چې دی وایي موږ د هغې مطابق جواب ورکوو خو موږ ذمهوار نه یو ګورې همیشه چې موږ نه سوال کېږي او ما نه چې اکثره څوک سوال وکړي نو زه ورته دا وایم چې ګوره زه به درله جواب د دې سوال مطابق درکړم خو ستا او د الله په منځ کې خبره چې ته یې رښتیا وایې که ته دروغ وایې که داسې یي څنګه چې دا رور وایي او بل وارث پکې نه وي او په دې سړي باندې قرضې نه وي قرضې ته ورکړی شوي وصیت یې نه وي کړی یا وصیت پکې پوره کړی شوی باقي مال پاتې شو نو ښځې ته به 4مه برخه میلاویږي وجه د هغې دا دی چې بچه یې نشته او قرآن کې دي ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد زنانو ته به 4مه برخه میلاویږي که ستاسو بچي نه وي او بچی د دې سړي نشته دی چې مړ دی خور چې کومه د ده پاتې شوې ده خپله خور هغې ته به نیم مال میلاویږي او الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک یو سړی مړ شو او هغه میراث دی میراث ته څه مطلب دی بچی نشتی بچی نشتی میراث چې بچی نشتی نر او ماده پکې نه ده د ده بچی نشتی وله اخت او خور یې الله وایي د ده یو خور شتي فلها نصف ما ترک نو هغې ته به نیم مال میلاویږي باقي څوک پاتې شو 3 خویندې 3 خویندې او یو ورور مسله هغوی کې څه ده پلار کې شریک دي مور کې ورسره نه دي د باقي مال دا به ټول به هغوی تقسیمېږي ځکه چې د کومو چې حصه ده هغه به اول رسي د مور د ښځې برخه الله مقرر کړې ده هغې ته به اول هغه برخه ورکړه ډېره حقداره ده بیا د خور چې مور پلار کې شریکه ده د هغې برخه به ورکړي باقي چې کوم مال د دې نه بعد پاتې شو دا به د دغه رونو د دغه رور او د خویندو په منځ کې څه شي تقسیم شي په دغه طریقې سره للذکر مثل حظ الانثیین زنانو ته چې 2 برخې میلاویږي د هغې امره به یو هلک ته میلاویږي